منکم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه علیکم عزیز محترم تاسو ته شنوار صاحب تاستانګي صاحب ته او د شمشاد تلویزیون ټول درنو لیدونکو کاردون وړاندې کوم. عزیز محترم چارشه دغه څو کاله پر سکرو باندې راتیر کړی وي په اور باندې راتیر کړی وي او چارشه تر ګونتنامو پورې سر رسیدلې وي او چارشه پر خپل خواږه بدن پورې بمونه تړلې وي او چارشه تقریبا دا ټول خپل ژوند قربان کړی وي او چارشه خپل اولاد پورې خپل بچی پورې بم تړلې وي. دا به لګ له عقل څخه له منطق څخه او له محاسبې څخه لري خبره وي چې هغه وستاته چاپلوسي وکړي. که چاپلوسي کوله 2001 کې به هغه وختونه کې کړې وه چې د ورانېدلو مخنیوی کړی وی. دغه چاپلوسي به هغه وخت کې کړې وه عزیز محترم چې دوی مخکې 2001 کې په افغانستان کې حکمرانان وو د خپل حکمرانۍ د ساتلو لپاره به چاپلوسي کړې وه. نه د دغه حکمران یو څوک چې خپل مکمل حکومت قربانۍ دغه په شان کې چاپلوسي نشته. طبعا وایم کنه چې 2001 کې پر یو معامله باندې مکمل افغانستان هم قربان کړو، خپل اولادونه هم قربان کړل، خپل هم تقریبا 20 کال په ځنګلونو په سرحدونو په غرونو له خوشحالي او غم خادي خوراک څښاک پوشاک څخه لري وو. دا بلک منطق څخه لري ویل چې هغه اوس تاسو په 2021 کې چاپلوسي کوي. هغه هم په غلی ول کې چې د زړه خواږه نږدې ملګری قربان شول، اولادونه قربان شول او تقریبا دار او ندار هم قربان شول. څوک چې اخري حد ته رسیدل هغه چاپلوسي نه کوي، هغه بیا سر په سر سره وهي. یو دویمه امریکا بیا ځلې د اوبو د خړولو کوشش نه کوي. ځکه محترم موږ ټرمپ سره مخامخ نیو، نه ټرمپ سره مواجه یو، نه ټرمپ سره دا ځلې خبرې کوو او نه اسلامي امارات که خپل پالیسیګانو کې دا واضح کړي چې موږ ټرمپ سره په دغه معامله باندې خبرې نه کوو. ځکه ټرمپ 2011 نه نیول تر 2021 پورې د خپل د امریکا د فکت چیکر یعنی د حقایقو د معلومولو یو ویب سټ دی، هغه خپل دا رپورت ورکړ چې کول شي ګوګل یا چټ جی پی ټي ورته معلوموي 1504 او یا دفعه درواغ ویل دي، غلط ادعاګانې کړې دي. دا سب راجستر دي د ټرمپ لومړنۍ دوره کې. د ټرمپ دویمه دوره کې د 2015 په اول 100 ورځو کې تقریبا 900 درواغ ثبت شوي دي، غلط ادعاګانې ثبت شوي دي. د دغه ټولو په محاسبه کې عزیز محترم ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې صلاحیتونه محدودیږي. د صلاحیتونه د محکمې لخوا نه د کانګرس لخوا نه محدودیږي. دغه درواغ ویل امریکای ته کومه صدمه رسولې؟ تر ډېر حده پورې صدمه ورته رسولې عزیز محترم. د کانګرس که تاسو اخرني رپورټونه وګورئ، د کانګرس ادعا هم دا وه چې ټرمپ د امریکا تاریخ ته یو ګواښ دی. د همدې لپاره د ایران په معامله کې د اخرني تاسو دغه وګورئ، د کانګرس پریکړه وګورئ، د ټرمپ صلاحیتونه محدود کړي وو. پکې د ټرمپ صلاحیتونه په سیمه‌ایز ارګانونو کې یا سیمه‌ایز مداخلاتو کې محدود کړي وو. ټرمپ تقریبا اوس د هغه ولسمشرانو په قید او شرط کې راځي، حدود کې راځي چې هغه نامنهاد ولسمشر وي. مونږ دا ځلې د امریکا ټرمپ سمبول ده، سمبولیک شکل اوس ورکول کیږي ځکه د دې ټولو حقایقو پر بنا باندې دا څه وایم عزیز محترم. دا په ټول په سیټونه کې خپل د امریکا په واشنگټن پوسټونه کې تاسو یو دا ټول سب راجستر دي. سره کانګرس تاسو یو ګوري د اخرنی رپورټونو لمخې د ټرمپ صلاحیتونه محدود کړي. ولې محدود کړي دي؟ هغه ادعا کوي، کانګرس ادعا کوي چې ټرمپ د خپل صلاحیتونو څخه په منفي توګه باندې د خپل شخصي منافعو لپاره د انډیوالانو د منافعو لپاره د امریکا تاریخ او جغرافیه باندې قمار وهي. انډیوال څوک ده؟ اسرائیل ده، نتنیاهو ده. د نتنیاهو د خوشالولو لپاره د کانګرس ادعا ده، هغه د نتنیاهو د خوشالولو لپاره دوی په دغه خطي کې اور سره بل کړه ده. په داسې حال کې چې له ایران څخه غواړي له ستونزو ځان خلاص کړي امریکا، بیرته ټرمپ دغه ډول خبرې کوي د امریکا ستونزو ته به کې باسي له ستونزو ته داخلوي. افغانستان سره عزیز محترم د امریکا د 2001 نه تر 2021 پورې لانجې او دعوې او غمونه نه دي سره پاک شوي.
لا تر اوسه پورې د افغانستان ادعا د امریکا پر قوانینو باندې پر کانګرس باندې پر محکمو باندې پر عام ولس باندې ده دا چې زما غږ نه اوریدل کېږي دا زما او کمیو کاستي ده کنه زما غږ ور باندې ده زما حق ور باندې ده زما غرامت ور باندې ده ته چې په دغه شلو کلونو کې افغانستان د څه لپاره راغلی وي یو د هم افغانستان کې حاصل کړلو یو څه د افغانستان کې لاس ته راوړل تا ویل چې هغه منزل مقصود شخص د افغانستان کې ده هغه افغانستان کې څه وسول د امریکای لخوا چې نن باید افغانان له دوی څخه واخلي محترم ته راغلی چې زه یونایټډ نیشن کومه یعنی یونایټډ بلډینګ کومه زه دلته ملت سازي سره کومه تا ملت سازي پر نامه باندې علیزه محترم کوڅه په کوڅه جنگ جوړ کړلو سمتونه د په جنگ سره واچول ژبنیز تبعیض درا وستلو قومي تبعیض درا وستلو مذهبي تبعیض درا وستلو دلته د افغانستان فرد جنگ لاس کې ورکړو دویم تر ټولو ستر ادعا دا و چې موږ دلته ترهګري مخه نیسو تا دلته افغان ترهګر کړلو ترهګر دې ته نه ویل ځکه محترم چې د غرته جګ ارڅ وکړه د هر چا پر کور باندې چې شپنې چاپول دل ده اولاد ته وګوره د خوشحالي څخه محروم شوی ده د خادي څخه محروم شوی ده د بندخانو د تور تیار ته ولیدل ده یا ګونتنامو تر رسیدل یا پروګرام تر رسیدل یا په چرخي تر رسیدل هغه د امریکا سره په تعریف کې ترهګر وو ول ترهګر چې په کور چاپه باندې ورلیدل و درد لیدل و غم لیدل و زخم لیدل د دریمه دوی چې موږ د مواد مخدر د کنټرول لپاره افغانستان ته الزه محترم دلته خوځوانان پرېږده دلته زموږ سیاست هم پر پورټ یعنی اصل ترهګری امریکا په افغانستان کې کړې ده رایج کړه دا کارونه خپل د دې وش ترهګری کوي په افغانستان کې دلته مواد مخدر کښت کور تر کوره ورسېدلو لره پروتو سیمو کې د 15 ولایتونو په پرېږده نور ولایتونو کې تو ګوره اته ازمات تر ولسوالۍ پورې مواد مخدر کښت سره کېدلو چا کول خوندغه امریکا پر مټ باندې کېدلو د امریکا په فرمایش باندې کېدلو اوس ول سره نه کېږي د مواد مخدر روغ د افراد او اشخاص تر عنوان لاندې تابج کور نه راوته لمکران کو دوی پراته وزرګبر خان کې دوی پراته شارنو کې دوی پراته انساني کرامات پر اخر درجه باندې سپک نظر کېدلو چې ار لختي کې به نفر سارمړ د محتاجینو پروان باندې دا مواد مخدر کنټرول و زه خو استاد ملت سازي تر عنوان لاندې ملت تباہي سره مخامخ شولم ته زما غرامت راکا ته زما د افغانستان هغه څه رقم در سپارل هغه سما ته بیرته راکا تا د افغانستان لمره د فساد څخه ډکه کړه چې تقریبا اسلامي امارات هم د اسلامي امارات هم د فساد مقصر تر هغه صفر پورنه درسولې ځکه فساد تامه ترز د کومه فساد نه وزده دا د استاد خپل د امریکا د ویبسایټونو لمختاسي وګورئ الزه محترم هر جنرال چې په امریکا کې دغه کېدلو متقاعد کېدلو یا تقاعد سره مخامخ کېدلو افغانستان ته راتللو مامور کېدلو شرکت سره خلاصولو یو لاره په پیسې راغله بل لاره بیرته امریکا سره راتللې هم دلته فساد رایج کړلو هلته مواد مخدر رایج کړل دلته ملت سازي تر عنوان لاندې ملتونه سره وپاشل دلته افغانستان تبعي سره مخامخ کړو پاشل سره مخامخ کړو مونږه به د اغلی ولته الزه محترم سازمان د ځان نور سوچ مونږ د امریکا ملت سره مخاطب دا خبرې په دې خاطر کوي چې افغانان پر وړاندې ونه درېږي یا ونه غواړي طبعا ټرمپ په غیر مستقیم شکل ځان باسي او پر غیر مستقیم شکل باندې اوس د خپل امنډیوالانو دوستانو په ملګرتیا باندې د محترم چې موږ افغانستان د ملتونو قومونو نور سره پوښي پر غیر مستقیم ډول باندې خو اوس یو وړه ادعا ده کې د شراتونکو کې د امریکا د ادعاګانې زیات چې ځکه چې ایران سره جګړه ختميږي زما ملت به دوخيار شي زما حکومت به دوخيار شي د ملت حکومت تر عنوان لاندې د ټرمپ لخوا کوم پالیسيګان جوړيږي هغه به د ملت او د حکومت پر ذهنیتونو تاثیر ونه کی ملت او حکومت به دیو بلومني مشروعیت سره ورسیږي حتی محبوبیت بل سره ورسیږي مننه په عموم کې اول زاویه څخه ورته وګورو زاویه د امریکا ستر منزل مقصود دا چې ایران اټومي اصلیت ته ورسیږي امریکا غنن په امضا کړله یو دغه 14 ماده څخه مادام دا و چې دا خو ایران له پیلم ویل دا څه نه کوو یا نه کوو خدا د ایران کله شیخي او د امریکا فرمایش وو چې په رسمي ډول ترې واخیستله لبل خوانه د امریکا ډار بیم د ایران لخوا نیابتي جګړې په خلیج هیوادونو کې یا په د فلسطین اسرائیل تر شاوخوا ته د ایران لخوا ډلو ټپلو جوړولو ډار وو چې هغه په دغه شرطنامې کې سره راتاو کړل او د ایران لاسونه ورلاند کړل لبل زاوینه کوته وګورو د ایران فرمایشات دا و چې زما څخه به بندیزونه لري کړل شي ځکه چې ایران ډیر څلوري چې نړیوالو ته ورکړ صادرات واردات ور سره شروع کی او دغه تفاهم پر واسطه باندې به اوس ایران ته
په اوایلو کې تقریبا د امریکا او د امریکا د متحدینو لخوا نه د 300 میلیارډ ډالرو په ترڅ کې به هلته پروژې یا ساختماني یا ساختاري پروژې پر لار باندې اچول کیږي یعنی په یو شکل باندې به غرامت ورکول کیږي د اخیری بریدونو چې د امریکا لخوا نه په ایران کې تر سره شول هغه امریکا نه متحدین ورکې متحدین دا کار وکړي امریکا او متحدین خو امریکا ځان باسي فشار متحدین باندې راولي امریکا همیش دا کړی دی که تاسو په افغانستان کې په 2001 کې وګورئ امریکا چې افغانستان ته راتلل ځان سره 48 مملکتونو نور مملکتونو هم ښکېل کړل امریکا اخر کې بروان او ځان نه به نور مملکتونو بچان مخې کړو هغه به مړ کول ور باندې خلکو باندې یعنی کار پر نور باندې کولو هغه ګټه بچی وا هغه امریکا ځان سره وړله اوسنی شرایطو کې هم امریکا پر دغه کسان سره امریکا او متحدین سره یاد کړي په دغه تاسو وګورئ بل خوانه د ایران غوښتنه داوا چې ترڅو د ایران کوم قرضونه چې پر مملکتونو باندې لکه ایران پر انډیا باندې قرض ده عراق سره پیسې بند دي او ګڼ نوري وادونو سره دوی پیسې بند چې فریز شوي دي د ایران د رسمیت نشټون د امریکا سره د دې لکبله به د ایران هغه پیسې هم ورکړل شي درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم په خیر الاس دلته تاسو ویل چې متحدین به پیسې ورکړي ایران ته فکر کوي چې متحدینو باندې امریکا دغه پیسې ورکړي بیا فشار پر امریکا نه راځي او متحدین به دا کار وکړي امریکا رسما ایران سره پراخ جګړه کې نه و چې د ایران سره مشکل و په سنی شرایطو کې هغه د اسرائیل او انډیوالي پر ترس باندې راغلی وو ایران ته کله ویزاوی څخه ورته وګوري ځکه هغه بر چې اسرائیل پر ایران باندې کو ایران برته په اسرائیل باندې وکړلو په 2 ساعتونو کې امریکا ورته اسرائیل ته ویل چې لبیک مونږ هم در سره درغلو د اسلحو او د پیسو څخه ډک کانټینر مو در روان کړي دي تاسو منتظر اوسئ چې اسرائیل ته ویلې او ایران ته ریټونه وایي هغه سیاست کې مقوله ده کنه وي د دشمن دوست وي ایران سره دشمن نتنیاهو د امریکا دوست شولو او امریکا سره متحد کړل شولو او بهانه او پلمه او شانه د امریکا لپاره پیدا کړل چې څو په ایران باندې بریدو کی او بهانه پلمه هم د کانګرس د امریکا امریکا کوم اعتبار د لاس ورکړل ایران سره په دغه توافق شي غاړه کې کوله علیزه محترم زه به دغه سوال ته یو بل ځای څخه راشم امریکا د تړونونو ماتولو کې د 1901 یا نیول تر نن پورې افغانستان سره تړون کړی دی ماتولو کې ډیر لوی نوم لري هغه لهر تړون څخه وتلی شي هغه هر نو سرغړونه کوي بیا نو دی باور ور نه ده طبعا نه ده افغانستان سره تړون نیولې په دوه کې شو شول سرغړونه وشوله او ملامت هم اسلامي امارت تر سپور دوی غني شوروي سره دوی د بلاستیک مزایل نه جوړول 1901 یا کې تړون کړلو تقریبا 3 وتلو دوی امدغه د اوباما تر ریاست جمهوریت پورې چې اوباما التقاید وو ایران سره تړون وکړل اروپا سره چې دوی کچېرته ایران خپل کارونه غلي کړي یا سست کړي دوی پر ایران باندې قیودات یا محدودونه کم کړي مګر آل دا چې هغه د څه نه کړل اوباما یعنی امریکا د تړونونو ماتولو کې نوم لري پر سر باندې سر نه لري پر ماتولو کې امریکا د اعتبار ور نه ده دلته ځکه لږ اعتبار ور کېږي چې دلته اوس کانګرس د ټرمپ صلاحیتونه سره محدود کړي دي دغه موضوع ته یا دغه حادثه ته اوس پر د امریکا کانګرس ور سره محاکم ور سره هغه قومونه ملتونه د امریکا راپورته شوي دي او نه غواړي دغه جګړې ته ادامه ورکړي د بې اعتمادي ټکي چې شي په دغه توافق کې چې عمل نه دواړه خواوې سره لري ایران زه فکر کوم چې ټول هغه څه دغه تفاهم نامې په ترڅ کې ترلاسه کړي دي چې ایران په د 16 سیزو کې سره غوښتل په دغه 15 سیزه مادو کې ایران ډیر څه ترلاسه کړي دي عام مادي غانا د پیسو د نقدو پیسو عام د ایران د کنګل شو پیسو چې اته امریکا او د نور هیوادونو سره ایران هندستان او عراق سره دي او هم د ایران هغه اصلي موقف په اقتصاد کې یا تجارت کې بیرته لاس ته راوړل او هم بیرته د زیربنا او جوړول د امریکا په اواخرو کې د اسرائیل لخوا نه چې بشپړ دغه شوی دي لمنځه تللی دي دغه غرامت هم امریکا ځکه د انسان سره متحدین یاد کړی دي چې امریکا په مستقیم پر امریکا به هغه باندې برید نه کړی چې امریکا څخه ایران وشتلې وي دغه متحدین ځان سره اسرائیل په دې باندې یاد کړی چې د اسرائیل له خاورې څخه وشتل شوی دي دا به د اسرائیل او د امریکا په ملتیا باندې د ایران هغه وران شوی ویجاړ شوی غورځول شوی ځایونه بیرته ورته جوړوي د 300 میلیارډ ډالر په نتیجه کې اسرائیل به اطاعت وکړي د امریکا له امره
امریکا یا اسرائیل یا امریکا دا دواړه یو بل کاپی او پیسټ دي. امریکا هغه څه کوي چې اسرائیل ورته وایي، اسرائیل هغه څه کوي چې امریکا ورته وایي. امریکا اوسنی شرایطو کې تابع د اسرائیلو ده. اسرائیل چې هر څه ورته وایي امریکا یې سره مني، ځکه چې د امریکا لوی سازمانونه، لوی شرکتونه، هلته پایدار بانکونه د اسرائیلو تر قبضې لاندې دي. د امریکا تر ډیر حد پورې تجارت د اسرائیلو یا د یهودانو په لاس کې ده. د دې لپاره امریکا هر هغه څه کوي چې اسرائیل ورته اشاره وکړي، او امریکا هغه څه کوي چې اسرائیل پر فرمایش باندې. چې مسله داسې ده، فکر نه کوي چې دا یو تکتیکي شاتګ د توافق تر عنوان لاندې غواړي دوی وکړي. طبعا لذا محترم که تاسو توافقنامې تر عنوان لاندې دغه 14 ماده دغه وګورئ، د دې په اولو کې لیکل شوي دي چې دا د نورو د خبرو اترو لپاره پیل ده، نه رسمي بڼه ده. دا په شپږ ورځو کې چې راتلونکي کومې خبره اترې د امریکا او د ایران ترمنځ کېږي، دا خبره اترو لپاره دروازه ده. نه هر لحظه امکان لري چې مات سي، هر لحظه امکان د ماتېدلو شته ده، هر لحظه د دې ختمېدلو شته ده، هر لحظه د امریکا لخوا نه به که نقص کېږي هم لذا محترم د اسرائیل او د امریکا لخوا نه نقص کېږي. هر وخت چې اسرائیل او امریکا پر دغه نقطه کې قایم شو، دایم شو، یا به ورته لازم شولو چې د دوی ګټې پکې نغښتې دي، پر ایران باندې برید کولی شي او دغه تړون تر پښو لاندې کوي. مننه. مثبت تاثیرات لري او هم منفي تاثیرات لري. منفي تاثیرات د هغه مملکتونو چې هغه ثبات نه لري، اقتصاد نه لري، سیاست نه لري، ټکنالوژي نه لري، او راتلونکي لپاره منظم منسجم پلان نه لري، واضح خبر ته باندې منفي تاثیرات لري. او هغه مملکتونه چې باثبات دي، باثبات اقتصاد لري، سیاست لري، او پر خپل ځان باندې باور لري، او د راتلونکي لپاره پلان او پروګرام لري، پر هغه باندې مثبت تاثیرات. افغانستان په کوم هیوادونو کې ده؟ افغانستان اوس د باثبات کېدلو په درشل کې ده. افغانستان اوس د نړۍ په سطح باندې په دې خطي کې لاغه مملکتونو څخه ده چې د خپلواکۍ او د ازادۍ قدمونه افغانستان په ګټه ده. طبعا په ګټه ده. مونږ د هغه سخت شپو ورځو کې هم خپل اقتدار ساتلی دی، خپل ثبات ساتلی دی، چې تقریبا په دې خطي کې د هر څه اسباب او وسایل قیمتونه لوړ شوي. ثبات څوک دی او سیاست څوک نه لري؟ دلته به په دې خطي کې نور مملکتونه هم دي، لکه پاکستان. پر پاکستان باندې ډیر منفي تاثیرات کوي، او لا هم کېدای شي د ایران دغه موافقه د امریکا سره د پاکستان باندې ډیر منفي تاثیرات وکړي، ځکه چې پاکستان په دې خطي کې هغه موادونو څخه و چې داسې په شر کې دوی ګټې لټولې. زازی صاحب